ښار کې د ترانسپورتي نظم رامنځته کولو په موخه مرسیډیس او بس موټرو ته د معیاري فعالیت په موخه ځانګړي مسیرونه ټاکل کیږي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت کابل عامه ښاري ترانسپورت د تنظیم ریاست له لوري کابل ښار کې د ترانسپورتي نظم رامنځته کولو او کابل ښاریانو د هوساینې په موخه د بس او مرسیډیس موټر چلونکو لپاره د ځانګړو ټکسي لاینونو ټاکلو لړۍ پیل شوې. د یاد ریاست کارکونکي وایي موخه یې په ښار کې د ترانسپورتي نظم رامنځته کول او همداراز موټر چلونکو ته د لا زیاتو اسانتیاوو برابرول دي. بس لپاره به موږ ټکسي لاینونه ورکوو ځکه ټکسي لاینونه معلوم نه وو. بعضې موټرونه په کابل کې چلیږي، د جلال آباد دي یا د هرات دي یا د کندهار دي، نو دا د کابل په مربوط نه راځي، د ښار په ریاست پورې تړاو نه لري. نو غواړو چې دې په پروسه کې موږ کار وکړو او ګټه به دا وي چې ډریور ته به خپل حق ورسیږي او د ښار کې به ازدحام له منځه ولاړ سي او ښاري توازن به برابر سي او خلک به په ډېر په اسانۍ سره خپل وخت خپل وظیفې یا په خپل نورو کارو پسې چې ښار ته راځي ښه په وخت به رسیږي او ښه په وخت به ځي. دا پروسه به انشاءالله ښه نتیجه ورکړي. له بلې خوا موټر چلونکي هم د یادې پروسې پلي کولو څخه ملاتړ کوي او د یادې پروسې پلي کولو ته خوښ دي. دیگه حالا که همین پروژه رو پیش برده که تکسی لاین ها جور میکنم و بسیار خوش هستیم دمی حساب برکل سهولت است، خوش هستیم از پیشش. گدوادی و چیزا گم شده، ما خوش هستیم از پیشش. ډیر سہولت موږ ته پیدا شوی دی. موږ په نظم باندې زموږ ګاډي ډکېږي، سوارلۍ ته هم سهولت دی، ډریورانو ته هم سهولت دی. موږ ته ټکسي لاینونه راکوي. اوس هر سړی د ټکسي لاین په لین کې کار نشي کولی، نه بل لین ته تللی شي، نه څوک غوښتلی شي چې چېرته چا سره ظلم وکړي، د چا نه غلا په حساب باندې څوک ووهي وتښتېږي هغه لین نه. د یادونې وړ ده چې یاده پروسه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لورې د ترافیکو ریاست په مرسته پلي کیږي چې موخه یې په ښار کې ترانسپورتي نظم او موټر چلونکو ته د فعالیت اسانتیاوې رامنځته کول دي.